نو خو سره او تر ښکاري غوسه دې ورته وکړه. غوسه زه نه کوم ماما جي کېنه غوسې زما بچي کوي. دا چل څه دی؟ د لیک اولدین خان د وطن د ګرمۍ اثر ښکاري. د شیر علي زوی خو ډېر کلاره لږ ښکاري. هغه هم راته څه ډېر قلار نه ښکاري. هغه خو ډېر نیک انسان دی، ډېر اشراف، ډېر تابعدار، زما ټول کارونه هغه کوي. صفتونه یې ډېر کوي خو د مطلب ټکی دې په ژبه نه راځي. دا دې ونه وي چې په زړه کې دې ورته څه پرته ده. زما د زړه نه ورته هر وخت دعاګانې خېږي ماما جي، او ته به ګورې چې ورځ به ترې لوی سړی جوړېږي. پرېږده سړیا یو غر په بل غر ولي او میداني خبره نه کې. واټ از غر اینډ واټ میدان، زه په دې خبرو نه پوهېږم ماما جي، خو زه هر وخت په ملا تپوم، شاباسۍ ورکوم، انکرجمنټ. په هوا کې لګی سي بوس باندې. او نو هوا موا ته به ګورې چې په امتحان کې به کامیابیږو، د خپلې علاقې ایسی به لګي اسسټنټ کمشنر، او دا زما د شاباسو اثر دی. ته په تشو شاباسو ځان خلاصې او د لالا خبره مې چې د سلو شاباسو نه یو دمړه ښه دی. دمړې؟ او دمړې ستا ژبه ډېره پرور بیل ده ماما جي، دومره سخت لینګویج خو لیټ اولدین خان په خپل ممارس کې نه دی استعمال کړی. ته په هر څه کوه دل مرا مخکې کوه، په خپله در کې څه جه شته که نه د ګروته ځان وباسي. نو کروت بروت ماما جي، ما سره صفا پښتو کې خبرې کوه پلیز. صفا خبره دا ده چې د دې هلک د سره څه فکر شته او که نه. د څه فکر؟ زه د له کوره بادوم د ده واده. واده؟ او ګاډ سیک ماما جي، په دې خبره ما جلال خان ته د لیټ اولدین خان کلی پرېښی دی. تا کلی پرېښی دی او زه به درته دا خیر پرېږدم. څه شو هغه شمشیر علي چې ځو؟ په مخه دې ښه ماما جي. تاسو راځئ که نه چاچي؟ رښتیا وایي که نه مرغه دا ته په وره کې ولاړه څه دی که نه دا کور درته پردی ښکاري. راځه راځه. په دې کور خو زما ډېره غټه دعوه ده چاچي. دا بیا دې څه دعوه تودو ته راغلې خوارې مرغه د پردو په شان دې راشه د پردو په شان لاړه شي. زه خو د خپلوۍ په خیال راځم خو ته مې نه خپلې چاچي. چې خپلوۍ ته دې خیال دی نو خپل لاس دې را مخکې که پردي ټکونه راته مه شمېره. ګل شیرین زما د خپلې ابۍ راوړی دی. ګل شیرین؟ او ته ګل په شان ښایسته او د شاتو په شان خوږ. پر چا خپل وطن کشمیري مرغه خفه کېږه ما. دا شاته شکرې د خدای ستا نصیب کړي خو زما پلوشم څه اوبو نه ده راوړې. پلوشه به د سرو سپینو سره لوبې کوي. زما رود پوره 18 کاله په دوبۍ کې اړولي دي او خبرې چې څه جوړ کړي دي، بنګلا موټر او په دلو پیسې. خبر یم د دوبۍ د تیلو سره به 18 کاله د هغه د ځوانۍ خولیم خرڅې شوي. تش پوده تاسو له رالېږلي. ګوره چاچي هره خبره ورانې زما اړوه. زما په خبره په هر چا بده ځکه لګي چې زه پې بونه نه اچوم. هر چا ته صفا صفا خبرې کوم. سلام کوم لالا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کېنه خورې کېنه. دا دې د جینۍ پلار هم راغی ورسره خبره وکړه. د څه خبره بیبي؟ مرغۍ پلوشه غواړي. دا ته چېرته پاڅېدې شېرعلي؟ په تا خو دا خبره داسې بده ولګېده لکه ټوپک ګزاره. دا اختیار ستا دی بیبي. خو لور ستا د شېرعلي د جینۍ پلار دی. چې جینۍ پلار ځي نو لور خور د ورکولی شي بیبي، په کور د کېنولو نه. په کور د کېنولو نه خو په سیند لاو کولو هم نه قمقله شېرعلي. ته خو ورته داسې تیار ناست یې نه تپوس نه پوښتنه. ټانګوانو ناشپاتی رانه نالي غټه پټه جینۍ رانه بیایي. ګوره بیبي ما له ډېرې خبرې نه راځي چې یو کار د کول وي نو په هغې کې نکړې نکړې بې فایدې وي او بیا جلال خان مونږ ښه پېژنو او هغه مونږ ښه پېژني. مرغۍ خواره خو زوی له نه غواړي خپل رور له یې غواړي. خپل رور له؟ نو بیا دا فیصله ماته ګرانه ده بیبي او په دې ته ښه پوهېږې. یا لکه دا ته چېرته. ګوره چاچي په دې کار کې زموږ د ټولو خیر دی. ستا د خیره دې توبه شه دا سپي دې رانه پورې که. وی دا دې کومه خبره وکړه اوس زما رور سپی شو. ستا رور به شهزاده خو ته خپل ځان ته نظر وکړه. ځان ته؟ بهر دې ته دې له نظر لګي او په کور کې شبکوره ناست دی. چاچي په خپل کور کې مې خو نه په زوی وس رسي او نه په خاوند او پلوشه زما د زړه سر دی بل چاته یې پرېښودی نه شم. که مراد علي له یې غواړې نو زه به پې سوچ وکړم او که بل چا له یې غواړې دا خبره ډېره ګرانه ده.